د دوزخ څخه سوټیان ورړي ورړي وای زموږ مشر شهید سو بیرغان ورړي ورړي ملایکو د دوزخ څخه سیخان ورړي ورړي وای زموږ مشر شهید سو ګرد کور په دروشانه و په خدای په خبر د ایماندار که بېمانه و دی په جنازې وې د غټ خره د خاندانه و وای څنګه یې له حته ژړ زعفران ورړي ورړي ملایکو د دوزخ څخه سوټیان ورړي ورړي نانیا هغه شهید سو وای کله هغه شهید سو هغه ماما شهید سو اچ افشي شهید سو وای ګل کاکا شهید سو بیرغان ورړي ورړي وای زموږ مشر یو مړی کول نور ظلمونه نه کول ډېر و غیرتمند د کونډې چم پر حق بې حمله کول ډېر و پاک سړی او پر الکانو بې سایه کول وای ورسې وسې قبر د ګلان ورړي ورړي ملایکو د دوزخ څخه سوټیان ورړي ورړي وای زموږ مشر شهید سو بیرغان ورړي ورړي ملایکو د دوزخ څخه سوټیان ورړي ورړي نن داسې وخت راغلی دی بیا ننګه ته نامې وایو نن به د قدرت په زور هر چا ته په زمري وایو